د ښځو پر ضد د طالبانو تازه بندیز او د امریکا خبرداري جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو بند امیر ته د ښځو په ورتګ بندیز ولګاوه. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي وایي تر دې وروسته ښځو ته اجازه نشته چې د بامیان ولایت ملي پارک بند امیر ته د سیل لپاره لاړې شي. حنفي زیاتوي یاد بندیز به تر هغې پورې وي چې د برخې ته اصول جوړ شي. هغه له خپلو محتسبینو او امنیتي مسؤلینو غوښتنه کوي چې بند امیر ته د ښځو د ورتللو مخه ونیسي. نوموړی وایي د ښځو لپاره سیاحت فرض یا واجب نه دی او د حجاب د مراعات په برخه کې باید د خدای او د طالبانو د مشر حکم ومنل شي چې خدای ناخواسته نافرماني رامنځته نه شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر دې وړاندې هم پارکونو ته د ښځو په ورتګ محدودیتونه وضع کړي وو. بل خو امریکا وایي د طالبانو زورواکي د افغانستان ننګونې لا پسې زیاتې کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو ماموریت وایي د طالبانو زورواکو پالیسیو هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي. متحده ایالاتو دا خبره د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکارۍ سازمان ترمنځ د عمومي غونډې له پریکړه لیک د هرکلي په مناسبت خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې د طالبانو زورواکي د مرستندویه موسسو هغه وړتیا محدوده کړي چې زیانمنو ته مرستې رسوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت دا هم ویلي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حل کې مرسته او له افغانانو ملاتړ د متحده ایالاتو یو عاجل لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت تیر کال په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې له امله یو ډېر شمېر موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول او یا یې هم محدود کړل. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.